د سورة البقرة یوسل 15 نمبر آیت پوری خبر شیو. قرآن کریم د رمضان په میاشت کې نازل شوی دی او په دې کې د هدایت خبرې دي او دغه شان د مسافر یا د مسافر او د بیمار چې د روجې څه مسله ده ذکر شوی او د الله نعمتونه دي. یرید الله بكم اليسر، الله ستاسو لپاره اسانتیا غواړي، نه غواړي الله چې په تاسو خبره ګرانه کړي. اوس د دعا مسله بیانوي، دې پسې د دعا مسله بیانوي او مناسبت هغه واضحه دی چې روژه میاشت د عبادتونو ده او د ټولو لوی عبادت چې دې میاشت کې ډېر کېږي هغه د الله نه دعاګانې غوښتل. بیا د روژې په خوله او حدیث کې راځي چې د روژتي انسان دعا الله نه رد کوي، نو ځکه د دعا باس کېږي په دې پسې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي او کله چې تپوس کوي ستانه بندگان زما په باره زما کې. یو حدیث کې داسې راځي چې صحابه کرامو د رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې آیا زمونږ رب نږدې دی چې په پټه یاد کو که لرې دی چې آواز وکړو؟ الله د آیت نازل کو او روایت کې داسې راځي چې صحابه کرامو یو پیر ذکر کو ډېر په زوره، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی ګزاره کوئ تاسو څه داسې ذات ته چغې نه وایئ چې هغه لرې دی یا هغه نه اوري، هغه نږدې دی هغه اوري. فإني قریب، نو یقینا زه نږدې یم. مخکې خبره ذکر شوې وه چې د ذات په اعتبار سره خو الله په عرش دی، خو نږدې یم معنی دا چې زه ستاسو اورم، تاسو اینم، زما په علم کې یئ. دین نزدېکت مراد دی او د الله شان دی عجیبه چې سره د لرېوالي نږدې دی او چې ذات ته وګورو، ذات په اعتبار خبره وکړو، نو بیا ذات یې په عرش ته پاسه دی څنګه چې د هغه د شان سره ښایي. نږدې دا مطلب نه دی چې د الله ذات زمونږ سره دی، دا خو د الله د ادب خلاف دی چې مونږ وایو چې الله مخلوق سره دی او د مخلوق لاندې دی، لکه چې د اسمان لاندې به بیا به د چت لاندې نه. فإني قریب، زه نږدې یم معنی زه ستاسو اورم، زه ستاسو اینم، زما د علم نه بهر ته نشئ وتی. اجیب دعوة الداعی اذا دعان، قبلوم دعا د دعا کوونکي کله چې دعا وغواړي مانا. فلیستجیبوا لی، نو دوی د خبره ومني زما. وَلْيُؤْمِنُوا بِيَوْ ایمان دی روڑی پما. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، دی دا پارا چی دوی پنی غلار شی. دلتا فائدہ دیسی ونوی چی تو ہے چی ز دعا دا دعا کون کی قبلو. اجیب دعوت الداعی، داری کی دا خبرو کر. اشاره د دې ته علما وایي چې بنده چې د خپل رب نه څه غواړي که نه، نو دې کې واسطو ته ضرورت نشته. الله ته وایه که نه، الله ته فریاد کوه، الله ته جاړه، الله ته جزیره ښکاره کړه. دا خو د دې بعضو زموږ په ملکونو کې تجارت په دې روان دی، ته جي ګناهګار یې او ته د الله نه لرې او ته به پلاني پسې لاړ شه او ته بابا پسې لاړ شه او ته قبر پسې لاړ شه. دا واسطې پکې په زور رانه نویستي دي. الله اوري زمونږ، الله منګینی
نو دلته مطلب دا دی. بله ګوره غټه فایده پکې دا ده، وی دوی دی خبره اومني زما اشاره ده دې ته که غواړي چې الله ستا دعاګانې قبولې کړي نو دغه خبره منه. موږ صرف یعنی لاس اوچت کړو بس بیا ګرځو را ګرځو په مولیانو پسې چې الله ولې زما دعا نه قبلوي. یو ته وایي او بل ته وایي یاره موږ خو ډېر بس لګیا یو خو الله یې نه قبلوي. لږ سړی ځان ته هم وګوري په خپل ګریوان کې چې ما کې څه کمی خو نشته. هلته خو الله لوز کړی دی چې څوک زما نه څه وغواړي زه هغه دعا قبلوم او الله د لوز خلاف نه کوي، خو چل به په ما او تا کي د هغې لټونو که ځان نه هغه چل لرې که. په دې باندې موږ ځان له مستقل خبرې هم کړي دي. الحمدلله زموږ یو کتاب هم د رحیق الازهار د هغې په اوله کې د دعا د قبلېدو اسباب او د نه قبلېدو اسباب هغه ټول پکې ذکر شوي دي چې الله ولې دعاګانې د بعضو بندګانو نه قبلوي. خبره دې ومني زما ایمان دې په ما راوړي چې دوی نیغې لارې ته شي. دلته دا فایده شو چې د الله خبره چې منې نو نیغه لار به ومومي، او چې د الله طاعت نه کې نو ته د نیغې لارې نه لري.